السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې درې ورونه دي، یو تینه بیل دی او دوه یو ځای دي، خو دا مور د دې دوو سره ده او دا زوی د دې مور نه بیل دی. فلهذا د پټي نه چې کوم څه شی فصل راځي آمدن، هغې کې د ده حق شته او که نه. جناب محترمه، که چېرته پلار چې دا د دوی پلار او دا ځمکه د هغه وي او دا پټی د هغه نه وي، نو بیا خو د ده پکې حق شته. حق یې پکې هله نشته که دغه پلار یې په سره د صحته او په خپل ژوند کې دغه خپل زوی د خپل مال نه محروم کړی وي. که داسې وي چې ګواهان موجود وي چې پلار یې په روغ صحت او ژوند کې دغه زوی د خپل مال نه محرومه کړه، نو بیا خو یې پکې حق نشته. که نه، دا د هغه پلار وارث دی او عصبه دی. یعنی که ځان ته پاتې شي نو دا نور ورونه الله دې نه کړي، الله دې نه کړي وفات شي او مور یې وفات شي، نو یحرز جمیع المال، خور مور ورسره نه وي، دا ټول مال دته پاتې کېږي. نو څنګه د ده پکې حق نشته؟ دی خو د دې پټي وارث دی. البته دومره خبره ده چې د ده د پلار په حق کې د ده د مور هم حصه شته، د مور یې پکې اتمه حصه ده. نو د پټي نه چې څه راشي نو اتمه حصه به مور ته ورکي او اوه حصې چې کمې پاتې شوې نو که خویندې میندې ورسره وي نو بیا صحیح ده، د هغوی حق پکې دی. که نه دا د دې درې واړو ورونو علی السویه او برابر دی. څنګه چې د دې دوه ورونو حق دی پکې، همداسې پکې د دم حق دی، د زوی دی. دا خو په قرآن مجید سره ثابته خبره ده او د پلار مال دته پاتې دی، نو فلهذا بالکل یې پکې حق شته دی. السلام علیکم ورحمت